دنیوي او اخروي سعادت هغوی ترلاسه کوي چې د پوره تقوا، دنیوي مسؤلیت او پوهاوي ترڅنګ اخروي مسؤلیت ته هم متوجه دي. که یوازې دنیوي مسؤلیت یې حس کړ، پوه شه چې هدف من یې، خو که دنیوي مسؤلیت سره سره اخروي مسؤلیت دې حس کړ، پوه شه چې عاقل، نیکمرغه او سعادتمن انسان یې. بسم الله الرحمن الرحیم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ژباړه: موږ د هر انسان د عملونو پاڼه د ده پر غاړه تړلې او د قیامت په ورځ به ورته یو کتاب ورکړو چې خلاص به وي. خپل کتاب ولوله، ته به نن د خپل ځان لپاره محاسب یې. دا د دنیا اعمال دي، خو حساب یې اخرت ته پاتې دی. زه د یو مسلمان مؤمن ځوان په توګه هغه څوک یم چې پوهیږم یوازې دنیوي مصروفیت او بوختیا مې د ژوند یوازینی مسؤلیت نه، بلکې تر هر څه وړاندې راته اخروي مسؤلیت او رسالت مهم دی. زه هغه څوک نه یم چې خپل له سعادت ډک اخرت، ایمان، وجدان او ارزښتونه د یوه لایک، یوه فالو، یوې مبتذلې ویډیو په بدل کې وپلورم. زه هغه څوک نه یم چې د بصیرت له سترګو لرې د دې فریبجن بازار قیمتونه ومنم، ګناه خپله په پیسو واخلم. زه هغه څوک یم چې د دې ګڼ بازار شور کې د خاموشو حقیقتونو غږ اورم. زه هغه څوک یم چې باور لرم معنویت ارزښت لري. زه هغه څوک یم چې پوهیږم انساني کرامت مهم دی، که څه هم بازار پرې چنه نه وهي، او وجدان ژوندی دی، که څه هم سوداګر یې بې قیمته ګڼي. زه هغه څوک یم چې د روښانه روح په ارزښت باور لرم، د یو مؤمن مسلمان زلمي په توګه باور لرم. هغه څوک چې خپل ارزښتونه، خپلواکۍ او ازادۍ پلوري، که زر هم وګټي، خو ځان، عزت او خپل وقار له لاسه ورکوي. زه هغه څوک یم چې د یو ځوان متدین زلمي په توګه په فریبجن بازار کې د عقلانیت، بصیرت او تقوا عینکې اغوندم او د تور او سپین توپیر پرې کوم. زه هغه څوک یم چې د اشغال، جګړو په اور کې لوبېدلی، پوخ شوی او د ظلمت تاریکو تنبو شاته ساتل شوی یم. خو هوډ مې مات شوی نه دی، بلکې ایماني جذبه مې د تندر په څیر شوي. په تاریکیو کې راته ایمان د ټول ژوند رڼا ګرځېدلې. د خپل اسلامي مسؤلیت لپاره متین عزم لرم، ورسره کلک هوډ لرم او د جهاد لپاره اوسپنیزه عقیده او اراده لرم. زه هغه څوک یم چې له خپل رب سره مې تړون کړی چې تل به حق ته ولاړ یم. د الله رضا مې یوازینۍ موخه ده او اسلامي ارزښتونه ساتل او پالل مې یوازینۍ مرام دی. زه هغه څوک نه یم چې د ښکاره ګناه په وړاندې بې تفاوته امر په معروف مسؤلیت هیر کړم یا چوپ پاتې شم او ځان بې طرفه وښیم. زه هغه څوک یم چې خپل تن او پاکه وینه مې د خپل دین د الله په لار کې د جهاد، ازادۍ، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا په لار کې قرباني کړي او بیا هم تیار یم. زه هغه څوک نه یم چې د خپل دین، خپل وطن او خپلو خلکو غم ته بې احساسه شم. زه هغه څوک یم چې له علم، عمل، تقوا سره ځان سنبالوم او نور ته هم دا لار ښیم. زه هغه څوک یم چې خپل قیمتي ژوند د اسلام دین نه دفاع او د خپل ملت خدمت لپاره وقف ګڼم. زه هغه څوک یم چې د امیر المؤمنین او ستر فاتح حضرت عمر رضی الله عنه وینا مې په زړه او په غوږونو کې حق شوي، چې وایي موږ هغه قوم یو چې الله په اسلام سره عزت راکړ، نو که چیرې دغه عزت مو په بل ځای کې ولټوو نو الله به مو ذلیله کړي. د خپلو اسلافو په پیروي زه هغه څوک یم چې خپل الله جل جلاله ته ژمن، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وفادار یم او د اوسنی عصر د اسلامي ټولنې اساسي غوښتنې او د امت درد پوره حس کوم. په دې بنسټ زه هغه څوک یم چې د یوه عقیدتي مجاهد او مصلح په توګه په ټوله معنا متین عزم لرم
چې د دنیوي او اخروي هدفونو او مسؤلیتونو لپاره د ټول امت اسلامي بیداري په ځانګړې توګه د افغانستان ځوان قشر عقیدوي او فکري تربیت د اسلامي امارت په لومړیتوب کې شامله ده او دغه اصل زما له دیني مسؤلیت، تجربې، پوهې، سیاسي او ټولنیز شعور سره تړلې خبره ده، نه کوم تجارتي او تبلیغاتي اعلان.